نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسرها مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. محترم علماء کرام، زما په دین باندې مینو مسلمانانو ورونو، نن ستاسو په دې کلي په دې علاقه د الله جل شانه یو خصوصي فضل او کرم شو چې الله جل شانه د حضرات انبیاء کرامو سید رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نا د حضرات انبیاء کرامو د هغوی د سنت د ژوندي کولو په سلسله کې موږ تاسو په دې اجتماع کې او په دې محفل کې سره یوځای کړو. مسلمانانو ورونو، چې څنګه موږ په دې خپل ژوندۍ کې مونږ کوو، زکات ورکوو، روزه ساتو، حج کوو، نور عبادات چې څومره دي، دغه عبادتونو کې چې کوم یو عبادت هم مونږ کوو، دا عبادت به الله قابل قبول وي، دا الله به خوښ وي، الله به په اجر ورکوي چې کله دغه عبادت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق وي. یو انسان د هغه فرض مونږ کې د سحر خدای راولګي د دې سلو 2 رکعات فرض په ځای باندې دی وای چې نن یو شپږ رکعات فرض کوم، نو په ځای د اجر او د ثواب باندې د الله په نيز باندې مجرم دی، گناہگار دی، خطاکار او سیاکار دی. چې څنګه په دې عبادت کولو باندې سره د دې نه چې په ظاهر عبادت کړي الله کو ثواب نو ورته، الټا دې مجرم دی. دا څنګه زما عزت مندو دا نکاح دا هم یو عبادت دی او دا هم د شریعت یو حکم دی چې دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق نوي، نو الله جل شانه په هغه ثمرات هغه برکات دا په مرتب دی چې کوم په دې نکاح کې الله جل شانه یې خو دی. الله جل شانه دا نظام د دې دنیا دا چلول غواړي، د دې لپاره الله جل شانه یو نیټه یو وخت مقرر کړی دی، تر دغه وخت پورې به دغه نظام چلی.
د دې نظام چلولو دپاره د انسانیت د بقا دپاره الله جل شانو د حضرت آدم علیه السلام نه د نکاح دغه سلسله په دې انسانیت کې جاری کړې ده آدم علیه السلام چې لومړنی انسان دوی هم چې د دنیا د جنت کې وو هلته کې دوی دا نکاح شوې ده بیا د هغوی نه بعد چې څومره اولاد په دې دنیا کې پیدا شو د هغوی هم نکاحونه شوي دي د هغې نه بعد چې څومره انبیاء کرام دي تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا د دې ټولو انبیاء کرامو سنت دی حدیث پاک کې راځي چې څلور خبرې دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دي څلور خبرې دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دي په هغه څلورو خبرو کې یو خبره هغه د حیا ده رسول الله علیه السلام فرمایي چې د مخکینو انبیاء کرامو نه چې کوم مسلسل هدایات راغلي دي په هغې کې یو دا ده اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت چې کله ته حیا نه کې نو بیا ته آزاد یې چې څه کې هغه کوه نو دا حیا یو دا شان عمل دی چې دا په ټولو دینونو کې په ټولو شریعتونو کې د ټولو انبیاء کرامو سنت او په ټولو شریعتونو کې د دې ترغیب ورکړل شوی چې حیا به کوئ د بې حیایۍ کار به نه کوئ د بې حیایۍ نه به ځان ساتئ لیکن افسوس دا دی چې څومره الله جل شانه موږ د یو خبرې نه منع کوي رسول الله علیه السلام موږ منع کوي دومره هغه خبره کې موږ وړاندې کېږو او مخکې ځو من تاسو ته د رسول الله علیه السلام د طرف نه دغه ښودنه ده چې حیا په ځان کې پیدا کړې بې حیا کېږئ ما د بې حیایۍ کارونه مه کوئ لیکن که زمونږ زنانه دي که مردانه دي مشران دي که کشران دي چې کله هم دوی ته موقع د بې حیایۍ میلاویږي یو هم د دې نه رستو کېږي نه ورونو زمونږ ستاسو دا شان چې د نکاح یو محفل وي نن خو الحمدلله د حسن جمال صاحب د برکته الله یو ښکلی محفل من ته راکړو چې څنګه د ده دا نوم ښکلی دی الله دې د ده اخلاق د ده د عادات نور هم ښکلی او ښایسته کړي او په دغې نکاح باندې دې الله دې ډېر زیات خوشحاله کړي او دا ټول خاندان دې الله پرې خوشحاله کړي چې نن یې موږ تاسو ته یو لاره وښودله یو بنیاد یې راته کېښودلو چې ګورئ که زموږ ستاسو نکاح هغه د اجړاګانو په ذریعې سره کېدی شي په ګډاګانو کې کېدی شي په ډول کې کېدی شي نو دا خو دا شان یو اعمال دي چې د دې نه موږ الله هم منع کړي یو رسول الله علیه السلام هم منع کړي یو خو لیکن چې د دې نه څومره موږ الله او رسول الله په سختۍ سره منع کوي دومره زمونږ شوق په دې کې ډېر زنانه که هغوی نور هېڅ نشي کولی نو ځان ته موبایل ولګوي ټیپ ریکارډ ولګوي بل څیز ولګوي غټې وړې ځوانانې او بوډاګانې ټولې په یو ځل ورته ګډېږي څوک هم نه شرمېږي په دې کې نه بوډۍ دا شرم کوي چې زما دا سپین سر دی زما ته به دا خلک څه ووایي دا شرم حیا نشته نه په پیغله کې هغه حیا شته نه په وړه کې هغه حیا شته چې کومه حیا زمونږ نه الله غواړي او رسول الله غواړي او بیا چې زمونږ حجرې ته دغه ډول ډبکي راوړلی شي نو ځوانان د ټولو نه اولې کرسۍ کې ناست او اوازونه هم کوي چې هلکه دا واړه شاته کې
ځکه دا سپین ږیري لږ ورته رامخه کې د دوی لږ زیات شوق دی نو سپین ږیري ورته مخې ته کښېنئ او هغه ورته ښه راوړاندې کړي او ښه خوشحالي په ږیره ورته لاسم وي او پټکي هم پکې برابر کړي چې زه خو ډېر ښه کار ته او ډېر ښه عمل ته ناصب نه زما عزتمندو دا د بې حیایۍ کار دی دا د بې شرمۍ کار دی دا شان محافلو کې په مجالسو کې قطعا شرکت مه کوئ په هیڅ صورت کې شرکت مه کوئ دا مجلس دا د شیطان مجلس وي او د شیطان په مجلس کې د الله قهر او د الله غضب راوریږي د الله ناراضګیا وي او چې کوم دا شان محفل وي نو هلته کې زمونږ دپاره حکم دا وي چې تاسو دا خبره لږ په شوق واورئ په مینه واورئ نږدې شئ ورته لیکن د هر کس کوشش دا وي چې نه شاته شه شاته شه په دې شیخ څه کې او پټکې مو والی دی او دا چل یې کړی دی نو د هر کس په زور دا وي چې شاته کېږه دی نه او خدا نخواسته که ستاسو په دې محفل کې نن یو اجړا راغلی وی ښه پوهېږو چې دا ښځه نه ده لیکن د دروغو جامې او د دروغو ویښتې راته اچولې وي او بس هر سړی ته په زور کوي که هغه مشر وي که کشر وي چې یاره داسې لږ ما ته رانږدې شي هلکه که تا ته رانږدې شو نو څه چل وشو ته به جنت ټکټ درته میلاو شي که نه د عمرې ټکټ درته میلاویږي یا د حج ټکټ درته پې میلاویږي یا دلته دنیا کې کوم پلاټ درته پې میلاویږي څه شی پې میلاویږي د الله قهر د الله غضب او د الله ناراضګیا په دې باندې میلاویږي نو لومبنۍ خبره چې د ټولو انبیاء کرامو په هدایاتو کې راغلې ده هغه حیا ده نو د حیا والا انسان د الله ته ډېر زیات خوښ د الله ډېر زیات محبوب وي الله ورسره ډېره مینه کوي رسول الله علیه الصلاة والسلام هم ورسره مینه کوي یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ځای کې تشریف فرما دی ابوبکر سے اجازت وغوښتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډه والده د دې ډډې په حالت کې اجازت یې ولا ورکړو پسې بیا د عمر فاروق سے اجازت وغوښتو هغوی ته مې اجازت وشي رادننه شه نبی علیہ السلام قشان حالت کې دی بیا په دریم ځل باندې عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه هغه اجازت وغوښتو نو چې کله اجازت وغوښتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیغ شو خپلې کپړې برابر کړلې لباس هر څه برابر کړل د هغې نه بعد نبی علیہ السلام اجازت وکړو چې عثمان راځه چې کله مجلس محفل ختم شو عائشہ رضی الله تعالی عنها یو تپوس کوي شکوه کوي چې د الله حبیب زما پلار رالو چې تاسو کوم حالت کې وئ هغه حالت کې وئ اجازت هم ولا ورکړو هیڅ قسمه اهتمام هم ونه کړو عمر فاروق صاحب رالو د هغه حالت کې وئ تاسو هیڅ قسمه اهتمام ونه کړو چې کله عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ رالو د دې دپاره تاسو ډېر زیات اهتمام وکړلو د دې وجه څه ده رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي عایشې زه د هغه چا نه حیا ونه کوم چې فرشتې ترې نه حیا کوي دا خو دا شان شخصیت دی چې د ده د فرشتې هم حیا کوي او په ده کې دومره ډېره زیاته حیا ده که په دې حالت کې زه د کتلی وی دی به کله هم دی زما د مجلس ته نه وی راغلی او کېدی شي د ده څه حاجت او ضرورت و هغه حاجت او ضرورت به د ده نه وی پوره شوی نو په دې بنیاد د ده دپاره ما اهتمام وکړلو نو حیا د دې حیا والا انسان د هغه سره رسول الله علیه الصلاة والسلام مینه کوي فرشتې ورسره مینه کوي نو دا یو دا شان خوی دی یو دا شان صفت دی چې دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دویم عطر استعمالول دا د ټولو انبیاء کرامو سنت پاتې شوي خوشبو استعمالول صفائی ستھرائی دا زمون د دین اسلام او د شریعت هم حکم دی او د مخکینی دینونو ملتونو هم دغه حکم دی هر یو باندې ذات مستقل کتابونه علماء لیکلي دي خو مختصرا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام محبوبه بیبی ده
د دې نه تاسو شروع چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راتلو نو د ټولو نه اول به کوم عمل کولو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبنه عمل کور ته راتلو سره د مسواک کو چې کله به کور ته رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبنه عمل د مسواک کولو ځکه چې دلته کې د بیبي سره ملاویدل وي د هغوی سره نزدېکت وي نو دې وخت کې د صفایۍ د سوترایۍ د نظافت ډېر اهتمام پکار دی زمونږ اکثر رونه دا د خپلو ښځو نه په دې خفه چې دا د صفایۍ خیال نه ساتي خفه کېږو به نه د خپلو ښځو نه په دې باندې خفه وي چې دا د صفایۍ خیال نه ساتي زه کور ته راشم ویښته یې ګډوډ وي جامې خیرنې اچولي او دغه شان خیرنه ګرځي نو واقعتا دا ستا حق دی او په دغې حق نه ادا کولو باندې شریعت تا ته د تعدیب هم اجازت درکوي لیکن زما ورونو چې څنګه زمونږ مطالبه د خپلې کورودانې نه د خپلې بیبي نه د صفایۍ سوترایۍ ده لږ د ځان خیال دې ساتلی دی چې څنګه ته صفایي غواړې خو هم ستا صفایي غواړي تا کور ته دننه شولې درې څلور سګرټې دې والي دي ستا د جامو نه هم څښا ویځي ستا د خولې نه هم څښا ویځي د هر ځای نه دې څښا ویځي نو هغه څنګه تا ته نږدې شي یا دې نسوار اچولي دي او د پړې ډکه خوله د نسوار نه ډکه خوله ده او کور ته دننه شولې نو دغې خولې نه خو ډېرې انتهایي څښا ویځي تا ته پته نه لګېږي دا د هغه چا نه تپوس کوه چې څوک کې خوا کې در سره ناست وي انتهایی څښا بوی کوي نو دا چې کله هم تاسو کور ته ځئ یا دا شان یو محفل یو مجلس ته ځئ زموږ علما حضرات فرمایي پکار دا ده چې د خپل لباس او دارنګه د خپل بدن بالخصوص د خپلې خولې د دې ډېرې صفایۍ اهتمام وکړلی شي نو د صفایۍ اهتمام پکار چې څنګه د خپل کور والاو نه زموږ دا مطالبه ده دا غوښتنه ده چې ګوره زه کور کې یم او د شریعت ورته دغه حکم دی چې زنانه چې خاوند یې په کور کې وي دا ځان به صفا سوتره ساتي د دې لباس به ښایسته وي چې څومره زیورات کې خپل خاوند دپاره به استعمالوي چې څومره د دې د میک اپ سامان دی د خپل کو خاوند دپاره به دا استعمالوي لیکن زنانو کې هم دغه ورانې دی چې کله پردي واده ته ځي نو بیا خپل خاوند نه پېژني چې دا جینۍ څوک ووتله د ده به خپله ښځه یې خدای پسې اواز کوي چې دا جینۍ څوک ووتله ځکه په دې شکل کې ده کله لیدلې نه ده نو د ښځو نه هم دغه ګزارش دی چې هغوی به خپل خاوند دپاره زیب و زینت کوي د خپل خاوند نه علاوه په بل ځای کې دوی ته د زیب و زینت قطعا اجازت نشته د خوشبو استعمالولو دې ته قطعا اجازت نشته نه به خپل لباس چاته ښکاره کوي نه به خپل زیورات چاته ښیي نه به د خپل بدن اعضا او جوارح چاته ښکاره کوي په هیڅ صورت کې سوا د خپل خاوند نه لیکن چې څنګه شریعت دې ته دا حکم دی نو زما عزتمندو موږ تاسو نه هم دغه مطالبه ده دغه غوښتنه ده چې خپل ځان به صفا سوتره ساتو پاک به ساتو ښایسته مزیداره خوشبو او د خولې د صفایۍ اهتمام او صفا سوتره لباس کې ګرځېدل دې سره ستا ښځه ستا سره به مینه کوي او محبت به کوي او شریعت غواړي دا چې د ښځې خاوند په منځ کې دې محبت کوي نن ورونو معاشره کې بې حیایي عامه کېږي ورځ په ورځ باندې بې شرمي زیاتېږي وجه بنیادي دا ده چې کوم ځای کې هم ښځه خاوند دې سره وران د دوی خپلو کې نه دی نو چې خپلو کې نه لګي ظاهره خبره د انسان دې تقاضا پېښي نو دا به د خپله تقاضا په بل ځای کې پوره کوي د دې وجې نه دین اسلام او شریعت موږ تاسو په یوه او وړه وړه خبره باندې پوه کړي یو چې د دې خبرو تاسو اهتمام کوئ بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تیرو انبیاء کرامو نه موږ ته چې کوم هدایات را رسېدلي او زموږ په شریعت کې هم هغه انتهایي اهم حکم دی هغه د نکاح حکم دی نو نکاح صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دی د ټولو انبیاء کرامو سنت
اللہ جل شانہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً زما حبیبا ستانوڑان دی ما انبیاء کرام لی گلی دی دا دوی هم بیبیانی هم وی دا دوی اولاد هم نو دی طول انبیاء کرامو سوا دا یحییٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام نا باقی نو طول انبیاء کرامو ودون کری دی رسول اللہ علیہ السلام هم ودون کری دی او یو نا نبی علیہ السلام دیر ودون کری دی او دیر اخبری خیستا دا مین او دا محبت زندگی د خپل بیبیانو سره تیر کړی دا د دې لپاره چې امت ته دا یو نمونه شي چې تاسو خپل کور کې څنګه ژوندۍ د خپل بیبیانو سره تیروئ نو دا نکاح یو سنت عمل دی او صرف د رسول الله علیه السلام نه د ټولو انبیاء کرامو سنت د ټولو انبیاء کرامو سنت اوس زما عزتمندو کومګه د سحر سنت دا د دې 2 رکعاتو په ځای باندې 3 رکعات کوو نو د دې سیدی هدایت فرمایله دی په هغه هدایاتو کې یو هدایت دا چې اعلن النکاح نکاح په ښکارا کوي نکاح ښکارا کوي په پټه مه کوي د زنا او د نکاح په منځ کې فرق دا وي چې نکاح دا په ښکارا وي او زنا هغه په پټه باندې کیږي زمون دین اسلام او شریعت هغه زمون ستاسو د عزت ډیر زیات خیال ساتي چې په یو ځای کې هم د عزت او سپک نشي کاشر ته یو کس نکاح د یو جینې سره شوی او دا د یو کلی دی او سرګنې د بل کلی دی پټه دوی نکاح وکړه کلیوال ته پته نه ده لګېدلې د یو څو کسانو په وړاندې او دغه الک د دغه سرګنې کله بیا راځي نو دا ټول کلیوال ورته ګوري په بد نظر چې الک د الک څوک دی او دا دوی کله ولې راځي او دا څه چل دی چا سره یارانه ده نه خو موږ په دې کلي کې نه تېرېدلې دین اسلام او شریعت د دا شان خبرونه موږ تاسو لږ ساتل غواړو چې ستا په باره کې دې څوک بدګماني ونه کړي او ستا په باره کې د چا غلط خیال پیدا نه شي د دې وجې نبی علیہ السلام فرمایي اعلن النکاح خپل نکاحونه ښکاره کړئ په پټه باندې نکاحونه مه کوئ نو زمونږ ښکاره کول څه دي هغه په ګډاګانو باندې ښکاره کول نو خپل واده به په ګډا نه ښکاره کوئ خپل واده به په ډولکو باندې نه ښکاره کوئ نبی علیہ السلام د دې د ښکاره کولو طریقه راته ښیي وجعلوها فی المساجد چې تاسو دا نکاحونه په جوماتونو کې وکړئ ځکه جوماتونو دا د مسلمانانو مراکز دي دلته مسلمانان راجمع وي مسلمانان ټول جومات ته راځي نو چې کله دوی جومات ته راځي او دلته کې یو نکاح وشي نو یو خدا دی چې د دې اعلان وشو دا نکاح ښکاره شوله هر چا ته پته ولګېدله چې د پلانکي د زوی او د پلانکي د لور نکاح په پلانکي تاریخ په پلانکي جومات کې وشوله نو هر چاته دا خبره واضحه شوه ښکاره شوله نو یو خدا فایده پې حاصله شوله بل دا په دې جومات کې لویه فایده درته دا حاصلېږي چې په جومات ته هغه خلک راځي چې کوم د الله خوښ وي د الله محبوب خلک وي او د الله جل شانو د طرف نه خصوصي فضل پې وشي نو دا ټول د الله اولیا وي د الله دوستان وي نو چې د الله د دوستانو په منځ کې ستا نکاح وشوله څومره د خیر او د برکت به وي څومره برکتونه به دې سره راځي بیا د هغې نه بعد دغه نیکان صالحان خلک چې په دې کې به ډېر حاجیان به هم وي په دې کې به ډېر حافظان هم وي په دې کې به ډېر عالمان هم وي تهجد گزار به هم وي تبلیغیان به هم وي مجاهدین به هم وي هر قسمه خلک به په دې کې موجود وي او ستا دپاره به په شریکه دعا وغواړي چې خدایه د دا نوې زندګي ده دا نوې زندګي د آرام او د راحت او د برکت والا جوړه کړي نو دا چې دا دعا درته وشي نو ټول عمر به دی په دې خپله نکاح باندې خوشحال وي کله به هم د ده د ښځې سره اختلاف پیدا نه شي کله به هم د ده د سرګنۍ سره اختلاف پیدا نه شي عام طور سره ورونو چې د ښځې خاوند په منځ کې اختلاف راځي د هغې بنیادي او لویه وجه هغه غلط مقصد او غلط غرض که موږ نن سبا انتخاب د الک هم کوو
نو دا هغه تپوس د څه کوو هلکه نوکر دی که نه نوکري شته که نه نو تپوس لومبنی د نوکری دی تا تپوس نشته چې مونځ کوي که نه قرآن یې ویلی دی که نه او قرآن په ترجمه وله ورځي که نه جومات ته د جمع دپاره ځي که نه حج یا عمره کړې ده که نه دا تپوس هېڅ څوک نه کوي معیار زمونږ ستاسو هغه د دنیا دی چې نوکري شته که نشته دارنګه که د جینۍ د هغې مونږه رشته کوو نو هغه جینۍ په باره کې هم چې څومره تعلیم یې کړی نوکري چېرته شته که نشته دی نو د جینۍ په باره کې هم دغه معیار شو د هلک په باره کې هم دغه معیار شو نو دا هلک هم ګرځي د مالداره جینۍ پسې او دا جینۍ هم د مالداره هلک پسې ګرځېږي د دواړو مقصد دنیا ده چې ما ته دنیا زیاته راشي دا بله وایي چې ما ته دنیا زیاته حاصله شي نو د اول نه د ابتدا نه اختلافات شروع شي هلکه پلاټ به لیکې پلاټ به نه لیکې دومره زیورات به راکې دومره به نه راکې بس په دې کې د ابتدا نه سره اختلافات شروع شي بیا چې کله نکاح وشي د نکاح نه بعد میاشت دوه تېرې نه وي چې بس هلکه څنګه چل دی یاره بس جینۍ رانه ناسته ده هلکه ولې کېناسته ده کینی به نه چې اول زمونږه ابتدا غلطه او بیا چې کله انتها ته راورسېږي نو په دغې واده کې د هر چا د خوشحالولو کوشش وي چې په دې کې څومره خفه خلک دی هغه ټول واده د خادې په مونږ باندې راغلې ده نن به د پلانکي کله ورځو ده کله به مځو ده کله به مځو چې څومره خفه خلک دی ټولو ته دعوت ورکړی شي ټول خبر کړی شي چې دوی خفه نه شي خفګان ختم شي خو که خفه کوو څوک خفه کوو الله پکې خفه کوو د الله څوک هم غم او سوچ نه کوي چې په دغې واده کې زه دا عمل کوم په دې باندې الله خفه کېږي که خوشحالېږي دا تپوس هم کله کړی نه دا تپوس د هېچا نشته دی خو دا تپوس د هر چا هلکه هغه پلانکي ته دې نه دي ویلي سي نو دا وایي سره خو زموږ ورانه ده که نه کښېنه ورانه ده راځه چې ځو نو هر سړی د لاسه نیسي راځه چې ورځو په دې کې واده کې به خامخا وینا کې او ته به ورځې بیا ته ملامته کېږي د دې غم فکر سوچ د هر چا سره شته چې دا انسان راضي که دا خوشحاله که لیکن زما عزتمندو انتهایی افسوس سره دا خبره ده چې الله د راضي کولو چا هم کوشش نه دی کړی چا هم تپوس نه دی کړی چې مونږه دا د الله یو حکم د رسول الله علیه صلات وسلام یو طریقه ادا کوو مونږه باندې به الله په څنګه راضي کېږي په څه طریقې دا نکاح وکړو په دې کې څه عمل وکړو چې الله مونږ ته په دې کې برکت راکړي زما عزتمندو برکات چې راځي دا په تقوا سره راځي د نکاح خطبه هغه به تاسو اورېدلې وي چې په دې کې 3 آیتونه ویلې کېږي او د 3 واړو آیتونو کې اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله 3 واړو آیتونو کې د الله د تقوا د الله د یری حکم مونږ تاسو ته کېږي د تقوا کې څه چل دی الله فرمایي کشرتا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کشرتا د دې کلو د علاقو د خاریو د خلکو ایمان او تقوا دا پیدا کړل په خپل معاشره کې الله فرمایي د برنا د لاندې نه ټول دروازې د روزه او د برکاتو په دې زړه کولاو نن زما عزتمندو هر سړي نه د پیسو کمیشتا نه د جامو کمیشتا نه د ډبل بیډ کمیشتا نه د صوفو کمیشتا د یو سیز کمی نشتا خو لیکن خوشحالي نشتا هر څه شته خوشحالي نشته دغې کور ته چې دا نوې جینۍ راغله د دې د راتلو سره خواښي هغه خفه سخر هغه خفه لیور هغه خفه او دارنګه د خاوند تره هغه خفه د خاوند ماما هغه خفه بل طرف چې والیا بل طرف ته هم د دې جینۍ مور هم خفه د هغې پلار هم خفه او د ده اوښې هم خفه هلکه دا څه چل شوی دا نکاح تاسو ډېر پاره کړی چې د یو بل نه به خفه کېږي د پریشانو لپاره هم کړې وه
نه دا د خوشحالو د پریشانو د دې خزانې دا د الله سره دي چې کله موږ په دې خوشحالۍ کې الله ناراضه کړو الله خفه کړو او د الله رسول پکې خفه کړو د الله دوستان خفه کړو د الله مخلوق ته اذیت او تکلیف ورکړو چې څوک مو د خوبه ویستلي وي شاته مې یو پریشاني ورکړې چاته بله پریشاني ورکړې ده زما عزتمندو نو بیا د خفګان خزانې خو د الله سره دي که نه نو تا باندې هم الله دا زندګي را تنګه کړي نو د مور د طرف نه هم تا ته سمه خبره نه وي د پلار د طرف نه هم تا ته سمه خبره نه وي د رور د طرف نه هم درته سمه خبره نه وي خواښې دې هم درته ګیلې کوي او سخر دې هم ګیلې کوي او اوښې خو در باندې سلام هم نه کوي ځکه الله دې خفه کړی دی برکات دې ختم کړي دي نو تقوا حاصله کړئ چې د دې سره برکات راشي خوشحالی به درکې راشي ستا په زندګۍ کې به برکت وي ستا په کور کې به برکت وي ستا په کور والا کې به برکت وي تا ته به الله خوشحالی درکوي صحت به الله درله درکوي ښایسته حلاله پراخه روزي به الله درله درکوي او په هغې به الله قناعت درکوي لیکن نن منګه الله خفه کړی دی نو په معاشره کې چې چا نه هم تپوس کې یاره دې به څوک وویو نو هر سړی ګیلهمن او هر سړی شکوه کوي نو زما عزتمندو د دې نکاح په دې خطبه کې دا بار بار چې دا د تقوا 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 د دې چې موږ تاسو ته حکم کیږي د دې دپاره چې په دې کې زموږ ستاسو خیر دی په دې کې زموږ خوشحالي ده او په دې کې زموږ راحت دی دنیا مو هم ښایسته کیږي آخرت مو هم ښایسته کیږي نو زما عزتمندو چې دا نن کم یو محفل منعقد شوی دی دا د دې مسنون نکاح د دې محفل دی او د حسن جمال صاحب د هغه د نکاح الله دې د دې نکاح کې نور هم ورته جمال او نور هم حسن پیدا کړي الله دې دا ټول خاندان او دا علاقه په دې نکاح باندې خوشحاله کړي او الله دې ورته برکتونه نصیب کړي زما عزتمندو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا دنیا کې عام خلک چې نکاح کوي نو د دې دپاره څلور اسباب وي څوک دې ته ګوري چې دا د کوم خاندان جنۍ ده نسب حسب ته ګوري څوک مالدارۍ ته ګوري څوک حسن او جمال ته ګوري او څوک دیندارۍ ته ګوري خو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا څلور اسباب موږ ته ذکر کوي خو د دې څلورو اسبابو کې راته فرمایي چې ګوره که تاسو انتخاب کوئ نو دینداره انتخاب وکړئ د دینداره انتخاب وکړئ بې دینه مه منتخب کوئ که هغه د دې ټولې دنیا حسن په دې کې وي د ټولې دنیا مالدارتري نه وي او دارنګه د دوی اعلی نسب والا وي خو بې دینه ده کله هم دې ته ترجیح مه ورکوه ظاهر که د دې چمکدار دی ظاهر که د دې خوشنما ښکلی دی لیکن باطنن په دې کې سکون نشته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دیندار انتخاب وکړه حضرت مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله مشهور مفسر او ډېر لوی عالم تیر شوی دی د ابتداءً سیکو د دوی ټول خاندان سیک او دته الله د ایمان توفیق ورکړو دی مسلمان شو او لاړو مدرسه کې داخل شو په دارالعلوم دیوبند کې سبق وایي دوره حدیث وایي هغه ځای کې یو کس دی د هغه لور په کور کې پیغله شوه نو کور والا ورته وایي نوکره چې سړیه زمونږ دا لور دا جنۍ دا پیغله شوې ده او د دې څه بندوبست پکار دی نو نیک سړی و ښځه م الله ورته نیکه ورکړې وه نو چې کله دته دا پته ولګېدله دی راغلو په مدارسو کې ګرځي یو مدرسې ته لاړو بلې ته لاړو بالاخر د علوم دیوبند ته راغلو نو مختلفو کلاسونو باندې ګرځېږي دی راغلو په دې دوره حدیث دې کلاس ته راغلو د دارالعلوم دیوبند نو هلته کې داسې نظر واچو هغه وخت کې چې کوم شیخ الحدیث دی محمود حسن دیوبندي رحمه الله شیخ الهند رحمه الله هغوی ته دا کس عرض کوي چې حضرت دا سړی څوک دی
ویدا خو یو نوی مسلمان دی اصل ندی سیکان دی او دی نوی مسلمان شوی او من سره طالب علم من سره سبق وی وی شادی شده دی که غیر شادی شده دی غیر شادی شده دی وی واده کوي که نه کوي ویدا خو ما ته پته نشته چې کوي که نه کوي نو هغوی راوغوښتلو ورته وایي چې هلکه واده خو دې نشته وي نه جي وی واده کې جي زه خو تاسو ته پته ده زه خو د ټول خاندان کې یو مسلمان یم او زه ځان ته تنها یم غریب سړی یم زما هېڅ نشته دی خاندان مې هم نشته دی نو ما ته به څوک لور راکړي وی ما د نه دا تپوس نه دی کړی زه د نه دا تپوس کوم چې واده کې نو هغوی عرض کوي چې ولې نه چې دا خو د ټولو انبیاء کرامو سنت دی چې دا د دې توفیق ما ته میلاویږي زه د دې نه رسو کېږم نه نو هغه کس ته خبره وکړه نو هغه چې د ده سخر جوړېږي هغه دا ووایي چې سبا مازدیګر به د ده نکاح وي چې هلکه ستا مزې شولې مفتو کې الله درته ښځه درکړله او بغیر د څه تکلیف یې دله درکړله نو دا خبرې کېږي په دې دوران کې ورته دا وشوله چې هلکه ته خو زلمی نو اوس خو د واده لباس او لباس جوړه واچې لاړ شه ځان ته نوي جوړه وګنډه ورته وایي چې زما خو وس نشته ته جوړې وی ښه داسې وکړه چې خپل وس دې نشته دی د چا نه عاریتن یو جوړه راواله په سوال باندې واده دې دی نوې جوړه واچوه نکاح دې کېږي هغه ورته وایي چې یاره زما ضمیر دا نه مني چې زه د چا نه سوال وکړم نو بیا ورته دا ملګري وایي چې ښه داسې وکړه چې دا کومه جوړه دی په بدن ده دا خو صفا کړه دا خو ووینځه نو هغه وایي چې دا خبره هم صحیح ده دا خو پکار ده دی خپله فرمایي چې یو لنګ مې راواخیستو هغه مې ووالو او د خپل جامې مې راوویستلې او ومې وینځلې اوس چې کله ما جامې ووینځلې نو پخو خلکو ازمایشات ډېر راځي ورېځې راغلې نور نشته دی د یخنۍ موسم جوړې تناسب جوړه اوچېږي نه او دلته کې ټایم لګیا دی کمیږي ماسپښین ټایم وشولو مازدیګر ته لږ ټایم پاتې شو هلته کې د مازدیګر بانګونه او د مانځه ټایم شو او زما جامې لا لمدې دي هغه وچېږي نه وی ډېرې مې راواخیستلې ومې څنډلې راومې څنډلې خو هغه د وچېدو نوم نه آی بالاخر دغه شان لمده جوړه مې واچوله او لاړم کېناستم نو چې کېناستم زما څخه مې ناشنا سړی دې ته ګوري نه چې هلکه د ده خو پرون هم دغه لباس او نن هم دغه لباس او هغه لباس کې تبدیلي او تغیر نه او بلکې لمدې جامې ما چولې دي خو دې خبرو ته نه ګوري صرف دې ته ګوري چې دا دیني طالب دی دا الله د دین خادم دی نو ده دا زما یوې خبرې ته ونه کتل سوا زما د دیندار یم او زما دپاره د نکاح پیغام جاري کړو چې بس د ده نکاح به اوس کوو نکاح وشوه نکاح چې وشوله یو څو ورځې بعد رخصتي هم وشوه چې رخصتي وشوله نو دی وایي چې زه نوی نوی فارغ شولم نو زما له څه عمله هېڅ هم نه نو موږ باندې سختۍ تکلیفونه لوږې تندې هم راغلې ډېرې سختۍ را باندې راغلې نه هر هم تېرې کړې خو الله جل شانه چې چاته قناعت ورکړې وي هغوی بیا په دې خبرو باندې پوهېږي دغه بیبي وی زما لاړه خپل مور پلار کړه او زه ډېر خفه یم چې دا خو به شکایت کوي چې دا مو چاته ورکړې یم نه خوراک شته نه څښاک شته نه بستره شته نه لباس شته خو وی چې دا کله کور ته لاړه مور ته نه تپوس کوي چې بچې څنګه د زندګي دی نو دا ورته څه ناشنا جواب ورکوي چې ښځه دینداره وي نو د هغې بیا دا زندګي وي او جواب یې دا شان وي ورته وایي چې مورې تاسو خو ما ته کیسې کولې چې جنت دی او په جنت کې دا دي دا دي دا دي نو زما خو دا خیال و چې جنت به د مرګ نه بعد وي دا خو په دنیا کې هم جنت شته که نه دا زندګي ده خو زما د جنت زندګي ده دا شان سکون دا شان خوشحالي اطمینان چې الله ما ته راکړی دی دا سکون خو د دې نه وړاندې ما نه و لیدلی دا خوشحالي خو ما کله نه و لیدلی نو زما عزتمندو چې دیندار ښځه وي تقوادار ښځه وي هغه به ستا عزت او خیال ساتي
هغه بس تا سره په دیني کارونو کې مددګار وي تا به د هر قسمه بدعملۍ نه د بچکولو کوشش به کوي او هغه د دینی کارونو کې بس تا ممیده جوړیږي او معینه به جوړیږي د دې وجې نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته فرمایي چې ګورئ که زنانه انتخاب کوئ حسن و جمال پکې شته ډېره ښه خبره مالداري پکې شته ډېره ښه خبره او لوی نسب والا د ډېره ښه خبره خو چې دین هم پکې وي نو که د دې دریو خبرو سره دینداري پکې شته نو بیا خو انتخاب وکړه لیکن که په دې کې لوی نسب والا ده خو دین نشته د لوی نسب والا ده حسن والا هم ده خو دین نشته او د لوی نسب والا ده حسن والا ده د مال والا هم ده دین نشته چې دې ته ترجیح ورنکې بل طرف ته د کمزوري نسب والا ده او دارنګه غریب خاندان والا ده او دارنګه د شکل او صورت نه په ظاهره باندې بدرنګه ده خو لیکن دینداره ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه ښځه باندې خپل ځان کامیاب کړه د دې په خپل نکاح کې د راوستلو کوشش وکړه نو دین اسلام او شریعت هغه موږ تاسو ته د دې خبرې تلقین د دې دپاره راکوي چې زموږ زندګي دا د چین د سکون او د خوشحالۍ شي الله جل شانه دې دغه نکاح د خیر او د برکت د خوشحالو ذریعه کې الله دې دا ټول علاقه په دې باندې منوره کړي او د ټول علاقې دپاره دې الله د خوشحالۍ ذریعه جوړه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله